د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ډېرو قدرمنو کتونکو اوریدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او څوک به بیا وروسته موږ ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، نن چې تاسو څنګه په پاس عنوان کې به لیدلي چې ملي ارزښتونه او په افغانستان کې د پاکستان ملاتړي ګلخانان، نو زه به د دې په اړه باندې خبرې کوم. هغه ځکه چې موږ وګورو، ځکه چې کله د پاکستان د تجزیې خبره کیږي یا پاکستان کمزوري کیږي د اقتصادي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه، نو بیا په زمونږ په افغانستان کې ځینې ضمیر خرڅه افغانان هغه به بیا تر څو پورې چې موږ کله ویو چې لوی افغانستان ته خبره ځي یا بلوچستان به خپلواکي کېږي، وروسته بیا د افغانستان سره یوځای کېږي، یا پښتونخوا چې دی هغه به ځان د پنجاب د استحصال نه وباسي، د استثمار نه به وباسي او یو خپلواک لومړی به خپلواکي کېږي، یا د افغانستان سره به راسن یوځای کېږي، یا به خپلواکي کېږي، بیا به د افغانستان سره ځان یوځای کوي. نو چې موږ او کله افغانان دا خبرې کوي او پاکستان کمزوري کېږي، نو په دغه وخت کې بیا په افغانستان کې د ځینې ګوندونو مشران یا ځینې ضمیر خرڅه ګلخانان هغه بیا داسې خپرونې او داسې لیکنې او داسې دغه کوي، ینه چې که چېرته بلوچستان ته ځای کېږي هم افغانستان ته پکې خطر دی، او که چېرته د خپلواک افغانستان طرف ته مسله ځي هم دغه ته افغانستان ته پکې خطر دی. نو دوی مسله داسې ده چې دوی د افغانستان نه زیات پاکستان ته یا پنجاب ته وفادار دي، لکه څنګه چې په پښتونخوا کې ګلخانان شته، داسې زمونږ په افغانستان کې هم شته. زه به لکه ملي ارزښتونه څه دي؟ ملي ارزښتونه هغه ګډ باورونه، دودونه او احساسات دي چې د ملت هویت جوړوي او خلکو ته د یووالي، ویاړ او وفادارۍ احساس ورکوي. نو دا چې دی ځکه زموږ بیا اکثره دغه ګوندونه چې دي دا په دې اساس باندې نه دي ولاړ، او هغه همیشه د خپل جیب یا د خپل شهرت یا د خپل چوکۍ د رسېدلو په خاطر باندې د پردو خفیه ادارو دپاره کار کوي او د هغو د ایجنټان ګرځېدلي دي. بیا په افغانستان کې چې دی بیا داسې ځینې وخت کې خبرې کوي چې تر څو پورې د افغانستان په ګټه هغه د افغانستان په نقصان باندې تمامیږي. دلته چې د افغانستان مهم ملي ارزښتونه، اسلامي عقیده، خپلواکي ته درناوی، کلتور او دودونه، مورنۍ ژبه او هویت، اتحاد او ملي یووالی، وطن دوستي او سرښندنه. لکه دا هېواد چې زمونږ تر اوسه پورې ساتل شوی دی او خپلواک دی، دا په همدغه سرښندنو باندې د افغانانو چې ډېر شهادتونه او قربانیګانې ورکړي دي په دې باندې ساتل شوی دی. بل دې کې داسې د اتحاد او ملي یووالی دا دغلته دا ټولو قومونو کې شته، تقریبا ټول قومونه په دې باندې باور لري، خو ځینې د پردو ایجنټانو د لاس آلې ګرځېدلي دي او په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي. نو هغه ټولو ته څرګند دي، ځینې پکې خراسانیان دي، ځینې زموږ خپله داسې دي چې د افغانستان نه زیات به پاکستان ته وفادار دي، د هغې پنجابي اسټبلشمنټ ته ډېر زیات وفادار ښکاره کېږي. چې کله د افغانستان د تجزیې خبره کېږي هم دوی مخالفت کوي، چې د بنګال د تجزیې خبره کېدل هم دوی به زموږ په هېواد کې ورته لاریونونه کول. هغه دا چې بنګال خپل ځان ته ازادي غوښتله، ځان ته یو آزاد خپلواک هېواد جوړو او د پنجاب د استثمار نه ځان خلاصو، نو دوی له به بیا هم قارېدل یا قهرجن کېدل به پر دوی که نه، لکه دوی به خفه کېدل. نو مخکې به ځو د پاکستان ملاتړي ګلخانان. په افغانستان کې هغه ډلې چې د پاکستان پالیسیو ته نږدې وي اکثر وخت د پاکستان ملاتړي یا ګلخانان بلل کېږي. دا اصطلاح له سیاسي انتقاد او بې باورۍ څخه ډکه ده. نو همدغه شانته خلکو ته بیا موږ چې دی د پاکستان د افغانستان ګلخانان یو پاکستان کې هم دي، بیا داسې ګلخانان په افغانستان کې هم شته چې پاکستان ته ډېر وفادار دي. پیژندنه، کله چې د پاکستان د تجزیې خبرې کېږي، ځینې افغان ګوندونه او اشخاص چې د خلکو ترمنځ ګلخانان بلل کېږي داسې تبصرې کوي چې ګوکې له پاکستان سره به افغانستان هم تجزیه شي. دا ډول خبرې د ولس د ډارولو هڅه ده. دوی ځکه دا خبرې کوي چې دغه ولس کې دلته اوس په ټول دغه جنګ چې دی دا د میډیا دی، ځکه دلته اوس عملي جګړه کمه کېږي. لکه څنګه چې تاسې که مخکې لیدلي د هند او د پاکستان چې کومه دغه جګړه وشوله، نو دا ټوله الکترونیکي او د سوشل میډیا او دا جګړه وه، په دوی کې هیڅ داسې کوم خاص جنګ نه و شوی، خو مګر بیا هم دغه د میډیا د لارې منیر ته چې د پاکستان د فوز مشر دی هغې ته هم د مارشالۍ رتبه ورکړه او
د پاکستان ویل چې موږ وګټله، داسې هندوانو ویل چې دا موږ وګټله. دا ټول جګړه همدغه د سوشل میډیا د لارې، د الکترونیکس میډیا د لارې، تلویزیونونو د راډیوګانو د لارې وه. هېڅ په حقیقت کې د خاص شوي نه و. هر یو بس ځان ته دا دغه ورکوي نه چې دا جګړه دوی وګټله. نو دا چې دی دا اوس چې دی اوس ټول جګړه چې ده د میډیا ده او د خلکو په ذهنونو باندې کار کول دي. نو هغه چې دی دغه شان ګلخانان چې دي دا بیا د افغانستان په ضرر تمامېږي، ځکه چې اوس که لکه خپله بلوچان دا څومره وخت نه کېږي چې د خپل خپلواکۍ او ازادۍ لپاره کار شروع کړی دی او هغوی ازادۍ ته چې کله نږدې کېږي بیا په افغانستان کې هغه شانته اشخاص یا ځینې ګوندونه بیا هغه داسې دغه ورکوي افغانانو کې دا شی خپروي، د هغوی په هغه ذهنونو او هلته ویره ګډوي. اینکه چې د افغانستان پاکستان ته ځای کېږي نو افغانستان ته هم یو خطر شته. هغه ځکه چې ډېره لږه جغرافیه چې ده د بلوڅانو هغه په افغانستان کې ده. بل خو دا کار دی چې په تاریخي لحاظ باندې بلوچان همیشه د افغانستان سره یو ځای پاتې شوي دي او که په راتلونکي کې هم نو دا به انشاءالله تعالی که لومړی خپلواک هم شي بیا به وروسته د افغانستان برخه ګرځي او همداسې پښتونخوا هم. نو دغه ویره چې ده دا دغه خلکو د خپل هغه ځان چې ښکاره کوي پاکستان ته چې نه دوی ډېر هغوی ته وفاداره دي او د هغوی نه بیا په دې باندې ځان ته څه دغه اخلي. زه به په مخ باندې لاړ شم. د افغانستان د ګلخانانو دریځ چې د دوی دریځ به څه وي، بیا وروسته اساس هم راغلی به وروسته راواخلو. د پاکستان د تجزیې مخالفت کوي خو افغان ولس د ویش ویره خپروي، لکه څنګه چې ما په خپلو خبرو کې ویله. هڅه کوي چې د خلکو توجه له ملي ارزښتونو واړوي، لکه همدغه ګلخانان یا دا کوم د ګوندي مشران چې د ځینو ګوندونو یا تنظیمونو دي بیا دوی دا کار کوي د خپل دریځ د توجیه لپاره بې بنسټه نظریات خپروي، لکه دا کار هم ورسره کوي. که دا د اووم دغه ته سلایډ شروع شو، د افغان ولس غبرګون، زیاتره افغانان دا ډول خبرې ردوي او د ولس ویش نه مني. نه که د هغې باوجود دوی دا په افغانانو کې دا ویره او دغه ګډوي چې نه که دا د پاکستان د تجزیې سره افغانستان به هم تجزیې شي، خو بیا هم افغانان د لوی افغانستان دپاره به کار کوي او هغې دپاره به خپل غږ پورته کوي او د هغې دپاره به د لر او بر په پښتنو او افغانانو په ذهنونو باندې به کار کوي چې د دې په یوه جغرافیه کې د افغانانو څومره ګټې دي، د دې دپاره به کار کوي. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې لرې نه ده چې لوی افغانستان به جوړیږي. بیا د خلک باور لري چې افغان ملت یو موټی دی سره له قومونو، ژبو او سیمو. اینه هر څومره په افغانستان کې قومونه دي لکه مختلف او ژبې هم پکې دي، خو بیا هم دا یو موټی ملت دی، ځکه چې زمونږ څو ځلې زمونږ ملي دغه کومه اردو چې و دا ړنګ شول، خو همدغه قومونه و چې بیا هم خپل یووالي او د خپلې خاورې هغه ساتنه وکړه. د ګلخانانو دا ډول تبلیغات د ملي یووالي پر ضد بلل کیږي. څنګه زه به دغه اساس هم راپورته کړم. ملي پیغام: افغانان باید د خپلواک فکر، ملي ارزښتونو او تاریخي وحدت پر بنسټ تصمیم ونیسي. د ویرې پر ځای باید هوښیار تحلیل، یووالی او اعتماد خپور شي. ضمیر خرڅه نظرونه د ملت له برخلیک سره خیانت دی. نو د ګوند مشر نه دی، خو یو ګلخان دی او هغه د یو ایجنټ په ځای باندې کار کوي. دا باید موږ ټول وپېژنو او دغه چې اوس د دې کې اوس هغه یوه بلې خبرې ته راځم. موږ باید شخص پرست ونه اوسېږو. ملګرو، شخص پرست داسې دی لکه زه یو ګوند کې یم او دغه ګوند رهبر چې هر څه وایي او دا به زه بس دا هر څه سره بیا منم. نه داسې نه دی. ګوره موږ باید لومړی ما چې څنګه ویلې ملي ارزښتونه خپل هېواد ته باید وفاداره واوسېږو. هغه که زموږ د ګوند مشري که هر څوک او هغه د هېواد ته وفاداره نه وي او د بل چا دپاره ایجنټي کوي او زموږ د هېواد په ضرر تمامېږي، داسې که زموږ رهبران هم موږ باید وغندو، د هغې سره ونه درېږو او هغه یوازې پرېږدو، بلکې هغه ورټو، د هغې پسې لیکنې وکړو، د هغې هغه خبرې چې دي هغې ته هېڅ ارزښت ورنکړو. نو دا دی ځکه دلته د افغانانو زموږ دا کار بد دی چې ځینې وخت کې موږ داسې کوو چې فکر کوو چې څه زموږ د ګوند مشر وایي بس دا د کاڼي کرښه ده، په پټو سترګو بیا په هغې پسې ځو. دې ته نه ګورو چې لومړی خو باید موږ ته خپل هغه هېواد ارزښت ولري، هغه خپل هېواد ارزښت ولري او موږ باید هغه څه چې زموږ په فکرونو کې باید واوسېږي چې د لوی افغانستان دپاره به کار کوو تر مرګلۍ پورې دا د افغانستان برخه ده. نو که چېرته کوم ګوند دا خبره نه مني او پاکستان د تجزیې خبره چې کېږي او دا وایي چې دې سره به د افغانستان تجزیه کېږي، نو دا خو بیا چې د افغانستان خاورې ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ولس ته دا خو وفادار نه دی، دا خو یو بل چاته وفادار دی. دا د هغې دپاره کار کوي، صرف د هغې یو ایجنټ دی راغلی دی چې زموږ په هېواد کې یو قدرت ته ځان ورسوي او بیا د خپل بادار دپاره کار وکړي. نو داسې خلکو سره باید موږ ونه درېږو. موږ باید دا خلکو سره ودرېږو چې لومړی
د ټول نه لومړیتوب هغه خپل هیواد ته ورکوي او دغه ته ورکوي نه چې د ډیورنډ کرښه باید ونه مني او د لوی افغانستان هغه فکر په مضبوط کې وي هغه که اوس په دې وخت کې په دې نه توانېږي چې اوس موږ سم دواره د لاس راوړو خو باید اول په هغه خلکو باندې په پښتونخوا کې په پښتنو باندې باید کار وکړو په افغانستان کې باید کار وکړو چې د لوی افغانستان کې زمونږ ګټې دي او د دې لپاره باید موږ د خپل مبارزه دا باید ته دوام ورکړو چې څوک نه کوي او کوم ګوند دې مخالفت کوي یا کوم شخص کوي هغه به پیښ چې هغه د افغانستان غدار دی او د دې خاورې غدار دی او هغه به بل چاته وفادار دی هغه زمونږ خاورې ته وفادار نه دی هغه به پردی دی او پردی پال دی ځکه د ستل ورونو چې ګل خان چې دغه خکري نه لري ګل خان بس هغه دی چې د خپل هیواد پر ځای باندې بل هیواد ته لومړیتوب ورکوي د خپل قوم په ځای بل قوم ته لومړیتوب ورکوي او به بدسي چې لکه په خپل دغه کې ولس کې به ویره تر د سي ډار به دا به پکې خبري ان چې دوی د غدي دا ان چې کله د لوی افغانستان دغه ته موږ کله زو خبرو ته نو همیشه چې وګورو ځکه دا څومره دغه د هند په د پاکستان په جګړه کې چې کله د پاکستان کمزوري کېدو او هل کېدو نو په دغه وخت کې همدغه ځنې ګل خانان چې دي زموږ په هیواد کې به یو قسم دغه پورته کوي چې د خلکو د سپیکر کوي چې رښتیا پاکستان ته زیات رابطه په وخت کې بلوچستان خپل غږ پورته کو او دغه په پاکستان باندې خپل کلک گزارونه ورکړل پاکستان ته نو په دې خاطر باندې بیا غوي دغه د افغانستان کې چې کوم ګل خانانو بیا په وخت کې دوی دا خبره شروع کړه چې نه که پاکستان ته ځي چې افغانستان ته خطر جوړیږي نو ځکه دا د هغه وفادار سپی دي نو ځکه چې کله هغه ته دغه جوړیږي د پاکستان ته خطر جوړیږي د پاکستان کمزوري کیږي نو دوی دا غنه خپل هغه د پنجاب د څومره چې هغه دغه خپي هغه نه دلته دا وفادار دغه ورته ډیر دغه خپل بادار ته نو بس دا د چل چې دا موږ باید وو پیژنو خو ځکه افغانان موږ هم دا خبره کوو خاص کر د نوې نسل چې دی چې تاسو د هیواد ګټو ته ګورئ مد یو مشر ګټو ته ځکه چې هغه به تاسو به نه پوهیږئ هغه به یو غداري یو چا پسې بزي د یو چا نه به پیسې اخلي د یو چا ته به کار کوي نو دا شان ته باید هغه دا کوم څیره چې دا باید موږ ټول پیژنو او د مریدو په هیواد ته ورکو بس نو دا اخري خبرې شوې تر بل ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند ولرئ تر بیا د الله په امان